هرقل بادشاہ ته دا خبر ورسېدو چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی او خلک بالکل وږي تږي ناست دی قات سالفي ده نو تا ته دا ډېره ښه موقع ده چې په دوی باندې حمله وکړي په مدینه منوره حمله وکړي د مسلمانانو حکومت ختم کړي ځکه دغه زمانه کې د روم حکومت چې دې به ځان ته صفر طاقت ویلو لوی بادشاهي په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاهي وه نو هرقل بادشاہ دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابله یو بل بادشاہي موجود وي نو هرقل بادشاہ دا غوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کم حکومت چې روان دی دا ختم کړي نو چې کله دې خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شو دا ته یو دروغ خبر رسیدلی و نو دوی دا موقع د حمله کولو ځکه په زړه کې دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی دته یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د دعوت لپاره خط لېږلی و دله چې هغه خط ورسېدو په دغه زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی دی د مکې نه تللی و دغلته تجارت لا نو د ابو سفیان وغوښته د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق څه تپوسونه وکړه ابو سفیان ول جوابونه ورکړو نو د هرقل بادشاہ خپل قوم ته وویل ودنه سړی چې دا رښتینی پیغمبر دی دا رښتینی پیغمبر دی او داسې دی په خپل تخت باندې ناستو وی زه چې په کمزۍ باندې ناست یم او په کمزۍ زما د خپې پرتې دي یوه زمانه را روانه ده چې دلته به د هغې قدمونه را رسي دا ځای به مغې فتحه کوي او دا خبره یې وکړه کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلې وي دا خبره یې وکړه او بیا خپل قوم ته دعوت ورکوي که د دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ نو راځئ چې په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړو نو چې دا خبره یې وکړه خلکو یو انقلاب شروع کړو غوغا شروع کړه ښه ته پرې ایمان راوړې نو دی ویرېدو نو خلکو ته ویل ما خو هسې ټوکې کولې تاسو مې کتئ چې تاسو په خپل دین کې څومره مضبوط یې بدبخت بادشاہي غوړه کړه او دین اسلام یې پرېښودو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر راورسېدو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاہي غوړه کړه او آخرت یې پرېښود که چېرته د ایمان راوړی وی د ده د وجې نه به په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوی و ځکه بادشاه و خو ده وی چې بادشاهي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس شو نو ښه ورته پته وه چې دا رښتینی پیغمبر دی خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موقع ده ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه نو دوی ځای چې اوس پرې حمله وکړو 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کړو 40,000 او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقابله روان شو په مدینه منوره باندې د حملې کولو لپاره دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر راورسېد د الله پاک پیغمبره د روم چې کوم بادشاه دی هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حملې کولو اراده کړې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام راټول کړو وی دا خو ډېره زیاته بې خوندتیا ده چې هغه د روم نه روان شو په مدینه منوره باندې حمله وکړي ځکه چې موږ ورله مخکې لاړ شو موږ ورله مخکې ځو ځکه دا خو بې خوندتیا ده چې هغه راورسېږو په موږ باندې حمله وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام د 1,000 لښکر تیار کړو د مسلمانانو داسې لښکر چېرته مخکې نه دی تیار شوی داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چېرته نه دی تیار شوی دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره غټ لښکر تیار شو خو دا موسم چې دا سخته ګرمي وه سخت ګرمۍ کې دا غذا راغلې ده او بل پلته د مدینې منورې باغونه چې وو هغه هم پخ شوي وو کجورې پخ شوي وي نو نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وځئ چې غزا له ځو نو دلته کې منافقینو پروپاګانډه شروع کړه وایي دې ګرمۍ ته وګوره او د ده غزا له تلو ته وګوره او روم کم ځای کې دی دومره لرې تلو نو منافقین خپل ملګرو ته وي په کلاره کښېنئ ګرمي ده لا تنفروا فی الحر ګرمۍ کې مه وځئ دا ګرمۍ ته په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کېږي الله تبارک وتعالی آیت نازل کړو قل نار جهنم اشد حرا د الله پاک پیغمبر ووایه اور د جهنم د دې غرمونو ډېر ګرم دی تاسو وایي ګرمي ته مه وځئ که نه ووایه اور د جهنم ګوره ډېر زیات ګرم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته کې لوی لښکر د مسلمانانو تیار شو 1,000 نو د هغې دپاره د سورلوم ته ضرورت و د هغې دپاره د جنګ د سامان هم ضرورت و نو نبي علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو په دې غذا کې ویره چنده راوړئ دا واحد غزا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د چندې اعلان کړی دی مخکې غزاګانو کې نبی علیه السلام داسې پټه غونډه خبره کوله چې دا راز پاش نه شي دلته ښکاره اعلان وکړو وی چنده راوړئ ځکه چې جنګ د ډېر یو لوی طاقت سره دی جهاد د یو ډېر لوی طاقت سره دی رومیان دي د زمانې ځان ته سپر طاقت وایي او دویم سفر هم وکړ دی لښکر هم زیات دی د جنګ سامان هم نشته دی چنده راوړئ هر صحابي کور ته روان شو زه چې چنده راوړي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د چندې اعلان وکړ ډېر زیات خوشاله شوم وی خوشاله دا شوم چې په دې ورځ کې زما سره مال موجود او مالدار وم وی ما وی چې زه دا ځل خو د ابوبکر نه نمبر وسم کنه دا ځل د ابوبکر نه نمبر وسم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ وی کور ته لاړم وی کور کې چې څومره سامان هغه مې په منځ باندې نیم کو او نیم سامان مې کور پرېښود او نیم مې راوړ د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا کې مې ورته وکړ او خوا ته ورسره کېناستم خوشحالي کوم چې ما ډېر سامان راوړی دی وی ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم څه سامان راغستی دی راوړ د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا ته کېښود په چنده کې هغه ورته کېناست زه د ابوبکر سامان ته ګورم خپل ته ګورم خوشحالېږم چې زه دا ځل مې د ابوبکر نه وګټله زما سامان ډېر دی د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه وی عثمان رضی الله تعالی عنه هم کور ته لاړو چې کور ته لاړو 300 اوښانې راوستل 300 اسونه 300 اسونه او 1000 اشرفۍ عثمان رضی الله تعالی عنه راوړي
300 اسونه او زر اشرفي دا اشرفي چې دینار ته ویل شي دا د 100 پیسې د ډېر قیمتي روپۍ دي. نو عثمان رضی الله تعالی چې کور ته لاړو نو زر اشرفي او 300 اسونه را روان کړي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک پیغمبر دا په چنده کې قبول کا 300 اسونه موږ هم چنده ورکو کړه موږ هم چنده ورکو 100 روپۍ ګور هغه ورته موږ ما چنده ورکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زر اشرفي په لاس کې نیولې صحابه کرام فرمایي وي نبی علیہ السلام په لاس کې اړه او دومره ته خوشاله ده کنه نبی علیہ السلام فرمایل چې عثمان د نن بعد څه عمل کوي ته نقصان نشي رسولای. عثمان چې څه کوي کوي ته د نن بعد یو عمل نقصان نه درسي. دا مطلب نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ګناه کوا مطلب دا نه الله باندې نن بعد د ګناه نه ساتي ته د نن بعد ګناه سره کوي نه. دومره خوشاله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عثمان رضی الله تعالی عنہ په ایمان باندې. ویخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما طرف ته متوجه شو عمره سړي راوړي دی په چنده کې ما ورته الله پاک پیغمبره په کور کې مې چې څومره سامانو هغه مې په منځ نیم کو نیم کور په خدا نیم دار راوړي دی چې ښا یا ابوبکر نه تاسو چې ابوبکر سړي راوړي دی چې الله پاک پیغمبر د کور ټول سامان راوړي دی ښا کور کې څومره غلیار سره راوړي دی یا ابوبکر په کور کې بچو ته سپریخي دی اذا الله پاک پیغمبر استا او د الله نوم ورته پریخي دی په کور کې بچو ته الله او د الله رسول پریخي دی په کور کې چې څومره مې ټول راوړي دی عمر ما وویل چې ابوبکر سره مقابله نه کیږي ما خو چې د ابوبکر نن وګټم ما خو د کور سامان په منځم کړي ابوبکر چې په کور کې سمون ته ټول راوړي دي. دا د هغې د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت وه چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړي. ها دا د هغې یقین او دا د هغې